د ټیکنالوژي دور دی، د اے آی دور دی. روزانه چې سار سړی راپاسي یو نوې ټیکنالوژي راغلی. په داسې حالاتو کې چې کله په وفاق کې بدلون کیږي نو ډیر خلک اعتراضات هم کوي او هغه باندې چې کوم دی راپاسي دغه نیوکه هم کوي چې را تاسو چې کوم دی د نصاب ولې بدلوي. نو په کار نه چې د اے آی په دور کې یا د ټیکنالوژي په دور کې یا د سوشل میډیا په دور کې یا په دې نوې دور کې چې کوم دی یو نوې نظام هم د قران او حدیث د لاندې خو چې هغه باندې محققین کینو په هغه باندې کار وکړي. نو په کار نه چې دغه بدلون راشي. بهترین خبره هغه ده په دې کې چې یره فرض کوم خپل وفاق المدارس العربیه جی په هغه کې ډېر زمانه نه دا یو ایشو جوړه ده چې یره دا علماء کرام چې دا کم نصاب جوړ کړي دا ټیک نه دی او څه خلک هغه راپاسي دا دغه مکمل بدل کو جی او څه خلک داسې دي چې هغه په دې باندې خفو چې وفاق څخه کتابونه ولې کټ کړه هغه بالکل د تبدیلی په دې کې سره قایل نو او ځینې داسې چې هغه مکمل دا بدل کو. نو زه زما رائے دا الله جل شانو دې موږ د لزارین او ساتي چا تکلیف نه رسو او صرف زه دا وایم چې د دوانه طریقې د افراط او د تفرید دي. د دوانه دا کمې او بشه دي. دین اسلام ته چرته د دې دعوت غنه راکړي چې تاسو د دې خبره حوصله افزایی نه کوي. ګوره مسله دا سي دا چې د نن شپږ کاله مخکې یا 50 کاله مخکې که د وفاق المدارس مشرانو هغه یو نصاب مقرر کړی دی نو زمانه تقاضې ته کتلی دغه مطابق هغه جوړ کړی دی. د دینه مخکې د دنیا داسې نظام تعلیم هغه به په مختلفو علاقو کې یا دنیا په مختلفو حصو کې هغه به هغه جوړ کړی خو د خپل زمانه مطابق څه کړی دي هغه سيزونه جوړ کړی دي. نو صرف دونه پکار ده چې یره د مشرانو چې کومه طریقې کار دي هغه پرې خودل نه دي پکار او صرف هغه سيز دي چې هغه په نوې شکل کې پیشي. لکه اسی مثال درکم تاسو لا لکه اوس زمونږ د وفاق المدارس نه منطق ډیر کتابونه هغه وته او منطق هغه یو قسم بدنام شو. د منطق ضرورت نشته او منطق خو د پخواني زمانه د 800 کال مخکینی سیس دی او ضرورت نشته. دا خبره نه ده. دا یو بنیادی سیس دی زمونږ لپاره منطق او صرف دونه ده چې منطق کې امام رازی او امام غزالی د 800 کال مخکې پیش کړو په یو اندازې پیش کو خو چې زه په دې زمانه کې منطق پیش کوم چرته نه هغه انداز به زما بدلی انداز څنګه بدل کما. امام رازی رحمت الله علیه یو ټرم یو اصطلاح ذکر کړی دا هغه په عربی کې او فارسی کې ذکر کړی هغه سیس دین انګلیش ته واړم کنه کاتب برابر شي هر څه ټیک ټاک شي او حقیقت حال دا دی چې نن سبا چې کوم د الہاد فتنه ده نو هغه ته په یو لار نشي ګیرولې سوا د لاجیک او سوا د منطق نه نشي ګیرولې ځکه که هغه ته قران وي قران خو هغه نه مني که هغه ته حدیث وي حدیث نه مني که هغه ته امام ابو حنیفه امام شافعی مالک احمد رحمهم الله دا ټول ته پېښ کې دا یوم نه مني هغه په سبا باندې یقین کوي هغه کامن سنس هغه عقلی دلیل هغه لاجیک هغه منطق ما ته په منطق کې وخه ته خو ته صغرا کبرا نشي جنگولې په منطق کې او دا ملازمي دا چې هغه ته پېښ کې هغه استا مازه کار نه کېده ته سوي او هغه ملازمي چې تا کوم صغرا کبرا زده کړې دی په منطق کې هغه ته دلته ترانسلیټ کې انګلیش ته ترانسلیټ کو خپل طالب علم ته هغه په انګریزي کې وخایا نو هغه د یو ملحد سره ناسي نو کم از کم د بجبه پويږي یادې سوي نو بیا به کې زموږ دعوت هغه ډیر زیات هغه مؤثری. نو صرف دونه دا چې یاره نصاب مکمل بدلولم نه دی پکار خو د تبدیلی لګي شانتي پای کې څه دی دا غي ضرورت ته او چې هغه په یو نوی انداز کې سره پیشي چې نن سبا هغه مؤثر شي سره صرف دونه پکار د ضرورت. صحیح. حضرت کله چې علما بیا بیا تاسو غونډې تعلیم یافته علما وي نو غینه چې کوم د خلک تمه کوي چې کله دوی داسې تصنیف وي یا چې کوم د تصنیف په میدان کې دي سکار وي نو او پکار هم ده چې دغه خلک د خپل خدمات چې کوم د ولست ور وړاندې کی نو تصنیف تم څه اراده شته یا تصنیف په میدان کې سکار کړي دي کنه. د تصنیف په میدان کې مخکې 2013 نه 2013 14 15 باندې کې ما سکار کړو او کتابونه هغه لیکلو بیا مشرانو ته هغه ما پیش کړ کوم چې زموږ تربیت کوونکي دي اوسن زما مشرور چې کوم دی ما یې تذکره وکړه نو هغه زمانه کړم چې دا سیس وته پبلش کینه دا سنبال کې بیا په بل موضوع ما لیکل کول بیا زما د یونیورسيټي چې کوم استادانو هغه من کړم چې را د دین ډیر لوی فساد بخور شي ډیر لوی مسله هغه وتا ته الله ستانه کار متا کار مو بندوا دا هغه د وجه په هغه باندې پابندي هغه د استادانو طرف نه د مشرانو طرف نه هغه خپويږي زمونږ هغه ولګي دا هغه نه پس داسي صرف زما چې کوم د مقالات او ام فل کې یا په پی ایچ ډی کې هغه نه علاوه داسي خاص کار هغه مانه دی کړي. صحیح. او جو ان شاء الله ارادم ده چې ردا سي الله جل شانو کو برابر کړ ان شاء الله چې په دغه باب کې
هم څه خدمت وکړو ان شاء الله. ان شاء الله. حضرت اخیری پوښتنه ته راځم چې د فتنې فساد په دې دور کې ځوانان چون کې تاسو ډیر زیات خوخی نو ځوانانو له پیغام څور کوي. خاجي اولنې چې کومه بنیادی خبره ده بس زه هم چې دینه پسړو بل پکې سونه یم نوجوان ته بس صرف یو خبره وکم چې بس خپل وخت چې کم دی د قیمتي کې ودانه ضایع کړي. دغه بل قیمتي الله جل شانو د طرف نه دونه لوی نعمت ته چې دینه بل لوی نعمت نشته. دا یو انسان ته الله جل باقاعده الله جل شانو به دې تپوس کوي نو چې دا په PUBG کې او چرته په ټیک ټاک کې او چرته فیسبوک کې او چرته په یوټیوب کې هغه چې فائدہ نه ورکوي. دا زنه وایم چې د فائدې سيزونه نه دي دې په خپل ځمن ډیر لوی فائدې دي او که د فائدې د پاره دې هغه ته وخت ورکړي ډیر خبره ده چې د بګ دنیاوي جایزه فائدې او حلاله فائدې او دا شاند د آخرت د کامیابی ذریعہ ګرځي نو ډیر خبره ده. او که دا سني نو په دې سيزونه باندې خپل وخت نه ضایع کوي یا چې نن سبا کم به او د شانتي عیاشه او د شان اوریانه هغه خپل وخت نه ورکوي. د خپل جسم د انسان د جسم ډیر زیات قیمتي دی. یو مثال زه د لپاره ورکوم زویما د خلک چې کم دي د کوم د فلم د سټارز دي کنه د فلمونو د سټارز دي د یو فلم 100 روپۍ لري صحیح حساب نشته کروڑونه او لکونه د سکی حساب روان دي کنه. نو اوس دا خلک د کروڑونو بس غټي سره په خپل جسم باندې غټي او دا جسم صرف یو جلک تبار خلکو توخی او پاغي باندې د کروڑونو غټي نو پته لګي چې د انسان د جسم او د انسان د وخت او د انسان د کردار او د حرکت او سکنات د ډیر لوی قیمت ته لکه دا په صحیح ځای کې ولګي نو زمونږ نه پس کو څوک راځي او زمونږ په نقش قدم زی نو همیشه دا میټر به هم په سٹارټي او زمونږ په خپل هم فائدې خپل فائدہ هم په خپل ځای شي او ورسته کرا په څوک رااله دا غي هم ډیر لوی فائدہ کیږي هم په دعاګانو کې یاد ساتي او کچره دا سینو کنه نو کومګه سره د چاته غلط نقش قدم پرې خودو دلته هم ذلیل شو په دنیا کې او الله دې نه کې په آخرت کې هم تباہ او برباد شو. نو صرف چې نوجوان هغه د خپل وخت د خپل جسم د خپل کردار د خپل حرکات او د خپل سکنات او د خپل اقوال او افعال د دې تمام سيزونو هغه صحیح استعمال وکي. بس دا یو اهم خبره و زماره طرف نه الله جل شانه دي قبول کړي. امين. ډیر زیات مننه حضرت یو واره بیا زستاسو ته حیات شاکر ما چې د خپل قیمتي جون یو سو قیمتي لمحې زمونږه د همراز پودکاسټ پرون کې ډیر مننه. الله مشالله الله دې بك خیر او برکت واچي جزاكم الله خیر. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا موږ سره زموږ ډیر محترم علما حضرت مولانا مفتی سلمان اظهر صاحب تربل پروګرام پورې خپل قربا محمد صدیق همراز دور کې اجازه بدغه یو شعر سره او دا شعر د کوم د مفتی صاحب محترم ته ډالې وی چې د ځینې خلکو په کتو باندې بیواکه شمه د ځینې خلکو په کتو باندې بیواکه شمه په ځینې خلکو فرښتو ډیر خواري کړی دا خاط آباد بریالي راتوسي د الله جزاكم الله خیر.